رمضان شهر القيام والصيام وتلاوة القرآن، فيه تفتح أبواب الجنان وتعلق أبواب النيران، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان يبشر أمته بقدوم رمضان ويدلهم على اغتتام وأوقاته وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، زما عزتمند و قابل احترام مشرانو ورونو دیني خویندو څوک چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سلام نه بعد د الله سبحانه وتعالی شکر گزار یو چې الله سبحانه وتعالی د یو عظیم د مبارک عبادت توفیق موږ تاسو ته نصیب کړل. سید الایام د جمعې د مبارک ورځې عبادت دعا کوو هغه کسانو ته چې مریضان دي، الله سبحانه وتعالی د هغې له شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. زما عزتمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې انشاءالله تعالی د رمضان مبارکه میاشت دا قریب ده، نږدې ده، یو څو ورځې بعد انشاءالله تعالی موږ او تاسو به د ایمان او د سلامتۍ په حالات کې د رمضان مبارکې میاشتې کې ورداخل شو. زما عزتمندو، د رمضان نه مخکې څه کول پکار دي؟ کیف نستقبل رمضان. موږ او تاسو څنګه د رمضان دپاره استقبال وکړو، د رمضان ویلکم کول، د هغې دپاره تیاري کول، د هغې دپاره آمادګي نیول د هر مسلمان دپاره ضروري وي. او دا سنت طریقه ده چې د رمضان د راتلو نه مخکې انسان په دې باندې ځان پوه کړي چې زه د رمضان دپاره څه تیاري لرم، څه آمادګي لرم. او دا سنت طریقه هم د زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان نه مخکې د هغې دپاره تیاري نیول، آمادګي به یې نیوله. ضروري خبره ده. نو انشاءالله تعالی یو څلور خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم، په صدق او په اخلاص سره ورته متوجه شو نو ډېره فایده پکې ده. که موږ او تاسو د روزمره د خپلې زندګۍ ته متوجه شو، دا هر وخت چې موږ او تاسو ګورو که په دې ژوند کې په موږ او تاسو باندې نکاح را روانه وي، د اولاد نکاح ده، نو په هغې کې موږ او تاسو څه کوو؟ د هغې دپاره آمادګي نیسو، تیاري کوو. دغه شان کې یو سفر مخې ته پروت وي، د سفر مراسم دي او موږ او تاسو په سفر باندې ځو، نو د هغه سفر د مراسم دپاره موږ او تاسو څه کوو؟ آمادګي نیسو، تیاري کوو د هغې دپاره. ولو که زنانه په کور کې د یو طعام انتخاب کوي چې په نن ورځ به په دې کور کې د فلانې طعام پخېږي، نو هم زنانه د مخکې نه یو پلان جوړوي، د شپې نه پلان جوړ کړي یا د سهار نه پلان جوړ کړي چې د نن ورځې دپاره به زه فلانې کار کوم. نه آمادګي غواړي، تیاري غواړي. یا د مېلمنو سره اسپراګ دی چې تا کړې مېلمه را روان دی، نو د هغه مېلمه سره چې ستا اسپراګ دی او ستا کور ته راځي، ملاقات دی ورسره دی، نو موږ د څه کول پکار دي؟ مخکې آمادګي او تیاري نیول پکار دي. نو دې د وجې نه هر مراسم چې په زندګۍ کې موږ او تاسو باندې راشي، نو موږ او تاسو د هغې دپاره آمادګي لرو، تیاري لرو. او دا قانون هم دی، کله چې د یو کار دپاره تا سره آمادګي وه، تیاري در سره وه، نو بیا به هغه کار تا ته اسانه وي، ته به په هغه کار کې پریشانه نه وي. که د یو کار په باره کې تا سره آمادګي نه وه، تیاري در سره نه وه، او یو ناڅاپه په تا باندې کار راغی، نو بیا انسان ورخطا او پریشانه. ولې؟ آمادګي ورسره نشته، تیاري ورسره نشته، څه پلان ورسره نشته دی. الله سبحانه وتعالی قرآن کې موږ ته د آخرت دپاره تیاري وکړئ، آمادګي وکړئ. یا ایها الذین آمنوا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. د سبا دپاره وایي تیاري وکړئ، سبا د قیامت ورځې ته وایي. نو تیاري او آمادګي هغه انسان سره چې کامیاب انسان یې په ژوند کې د هغه انسان سره یې. نو دې د وجې نه د رمضان مبارکه میاشت دا د رحمتونو میاشت ده، د نیکیو میاشت ده. د دې رمضان د مبارکې میاشتې یو ښه والی دا دی چې د انسان روح او زړه او جسم دا درې ونه ورسره پاک شي. د دې د پاکوالي میاشت د انسان د روح او د جسم او د زړه د پاکوالي دپاره الله سبحانه وتعالی یو بهترین نظریه چې جوړه کړې د رمضان مبارکه میاشت، روح، زړه او جسم دا درې ونه ورسره پاک شي. او د رمضان مقصد هم دا دی چې څه شي حاصل شي؟ تقوا حاصل شي. نو هغه د تقوا په حاصلېدو کې او د هغې په کامیابۍ کې چې انسان وغواړي چې زه هغې کې کامیاب شم، نو د اوس نه تیاري پکار ده، د دې شعبان د دې څو ورځو نه تیاري پکار ده، پلان جوړول پکار دی، فکر کول پکار دی، دا آمادګي نیول پکار دی چې د کوم مقصد دپاره ده دا روژه الله را روانه کړې ده او دا رمضان میاشت را روانه ده، هغه مقصد کې زه کامیاب شم. او دغه مقصد حاصل کوم سانه تر ماښام پورې چې دا روژې نیسمه،
نو دغه مقصد حاصل کړم. هغه تیاري د کم وخت نه کېږي؟ د اوس نه کېږي چې انسان یې شروع کړي د استقبال رمضان دپاره او د رمضان د تیاري او آمادګي دپاره. څلورو خبرو باندې فکر کول پکار دي. څلور شیان دي چې هغه د رمضان نه مخکې په هغې باندې سوچ او فکر او توجه کول پکار دي هر مسلمان دپاره. اول د رمضان دپاره ځان روحاني تیارول. انسان روحاً د رمضان دپاره تیار وي چې په هغې کې یو څه شامل دی، هغه دا چې الله سبحانه وتعالی ته توبه کول. د رمضان نه مخکې الله سبحانه وتعالی ته توبه کول. کوم انسان چې د رمضان نه مخکې الله ته توبه وکړي نو دا د رمضان چې هغه کوم خیر دی، برکات دی، د رمضان نه بېله فایده اخیستلی شي، خیر او برکات دا حاصلولی شي. او هغه کوم مقصد دپاره چې دا روزه فرض شوې ده هغه مقصد هم دی حاصلولی شي، هغه مقصد کې به هم کامیاب شي. د رمضان نه مخکې الله سبحانه وتعالی ته توبه کول. وجه دا ده چې ګناه دا د خیر کارونو کې او نیکیو کې او نیکو اعمالو په مابین کې خنډ جوړېږي، پرده جوړېږي، دا حایل شي د هغې په مابین کې. نو د رمضان میاشت د خیر میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د نیکیو میاشت ده. نو د ګناهونو په وجه باندې بیا انسان د هغې نه هغه شان خیر او برکت دا نشي حاصلولی، هغه فایده ته انسان نشي اخیستلی چې په ګناهونو سره دی ورداخل شو. ولې د ګناهونو بوج سره انسان ورداخلېږي. نو د رمضان نه مخکې د ګناهونو چې کوم بوج دی دا لرې کول د ځان نه او الله ته په صدق باندې توبه کول، په اخلاص باندې توبه کول. الله ته چې توبه وکړله په پاک زړه او په توبه سره چې مسجد رمضان مبارک میاشتې ته ورداخل شولې نو بیا به دا ګناه ستا د نیکیو په مابین کې او ستا د نیک اعمالو په مابین کې خنډ او حایل جوړ نه شي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مسلمانانو تاسو ټول الله ته توبه وکړئ د دې لپاره چې کامیاب شئ. کامیابی په څه شي کې ده؟ په توبه کې. نو د رمضان نه مخکې اول د استقبال رمضان او د رمضان د تیاري او د آمادګي دپاره د ټولو نه اول کار په صدق باندې الله ته توبه کول چې یا الله زه په صدق باندې چې ما په دې 11 میاشتو کې څومره ګناهونه کړي په هغې تا ته توبه تایب او راتلونکي رمضان کې انشاءالله تعالی زه په اخلاص سره عبادت وکړم. نو یو کار دا کول چې الله ته توبه کول، پاک داخلېدل رمضان مبارکې میاشتې ته. دویم کار د رمضان د استقبال دپاره او د رمضان د آمادګي او د تیاري دپاره هغه دا دی چې خپل نیت درست کول، خپل نیت خالص کول، چې د انسان نیت درست شي. انما الاعمال بالنیات. ځکه د هر عمل دور مدار چې تی کې دا 4 ساعته کې چې نیک عمل له ستا لاس ورځي لاس نو دا په څه شي باندې ده؟ په نیت باندې ده، دا په نیت باندې منحصره ده. انما الاعمال بالنیات. نو خپل نیت درست کول، نیت خالص کول چې الله د رمضان مبارکه میاشت راغله په دې کې چې زه څومره نیک اعمال کوم، زمانه چې هر عبادت کېږي دا به فقط د الله د رضا په خاطر باندې به وي، دا د دې په خاطر باندې وي چې الله مانه راضي شي. دا به هسې عادتاً هسې رواجاً هسې رسماً به نه وي، دا به په دې خاطر باندې وي چې الله مانه راضي شي او د الله د رضا په خاطر باندې وي. ولې که د انسان نیت درست نه او نیت خالص نه نیت صحیح نه د لوی نه لوی عمل وکړي، هر څومره لوی عمل ته وکړ نو د هغه عمل د الله په نسبت باندې د قبولیت مقام نشته دی، شرف مقبولیت ورته نه حاصلېږي. وجه سره چې نیت پکې درست نه دی. هر څومره چې انسان یو وزني عمل وکړو، لوی عمل دی، وزني عمل دی، دروند عمل دی، لیکن د دې انسان پکې نیت خالص نه، نیت د الله دپاره نه، نیت ریا وه، نیت چې کوم دی مشهورتیا وه یا د خلکو توجه حاصلولو، نو دغه عمل دروند عمل دی، وزني عمل دی، تا پې ځان هم ستړی کړ، لیکن د الله په نسبت باندې هېڅ قسمه وزن یې نشته. دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې داسې فرمایي وایي اخلص دینک تکفی القلیل من العمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل نیت دې درست کا، نیت دې خالص کا، په هر عمل کې د الله رضا ولټوه نو تا دپاره به یو مختصر عمل به هم ستا دپاره کافي شي. نیت چې دې درست او مختصر عمل دې وکړ دا به هم ستا دپاره کافي شي. بجې د دې چې انسان ډېر نیک عمل وکړي، لوی عمل وکړي، لیکن نیت یې پکې درست نه دی، نیت یې پکې خالص نه دی، نو الله سبحانه وتعالی ته دا د قبولیت مقام نه لري او الله سبحانه وتعالی هغه عمل نه قبلوي. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په نسبت باندې هغه عبادت، هغه عمل ته د قبولیت شرف حاصل دی
کم عمل هغه عمل وخت چې انسان یو عمل الله ته پیش کوي او د هغه په نیت کې دی چې الله دا ستا لپاره دی یا الله دا عمل چې زه کوم دا خالص ستا د رضا په خاطر دی په دې کې نور څه مقاصد نه وي یا د دنیا مقصد یا خلق مقصد یا مخلوق مقصد دا په ذهن کې کېده دا په ذهن کې د ښه متوجه شه چې انسان عمل وکړي نیک عمل او په هغې کې د انسان 90% د الله دپاره وي چې زه د عمل کوم خو 90% د الله دپاره کوم او دا 10% د دې مخلوق دپاره کوم چې دا مخلوق زما تعریف وکړي او زما توجه دې ته حاصله شي او ما ته ووایي چې فلانی صاحب قاري صاحب محترم فلانی صاحب محترم ډېر ښه انسان دی او ډېر ښه کارونه کوي مه کوه چې د دې دپاره مې زه یو څه وکړم د دې خلکو په ما طرف ته توجه برابره شي 90% د چا دپاره دی د الله دپاره دی 10% د چا دپاره دی د مخلوق دپاره دی الله یې قبلوي نه یې قبلوي هېڅکله الله سبحانه وتعالی نه قبلوي که تاسو یو مثال واورئ په دنیا کې 2 کسه شریکدار دي دا په خپل تجارت کې شریکدار دي او دا شریکدار راولګېدل د دې دا تجارت روان دی ماهانه حسابي کوي نو کله چې د حسابي وخت راغلی اوس فایده تقسیموي 100% فایده یو شریک اخلي او 100% فایده دا د بل شریک اخلي نو دا یو شریک خپل 1% هم هغه ته نه پرېږدي چې تا 100% واخسته خو ما هم 100% راکړه ما نه څنګه 98 راکړې او ته په خپله 100 اخلي نو الله سبحانه وتعالی د تا نه دا 90% هم نه قبلوي د قیامت په ورځ در الله سبحانه وتعالی دا 90% هم درکړي چې زما دا 90% هم واخله او لاړ شه د کوم کس دپاره چې د 10% کړی دی هغه له ورشه او دا ټول عمل ته واخله دا بل شریکدار خو 2% نه پرېږدي د دنیا شریکدار لیکن ځکه چې ریا د خلکو دپاره عمل کول دا شرک دی نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زما دا 90% هم ته واخله دا هم ما درکړو د قیامت په ورځ باندې لاړ شه او اجر د هغه چا نه واخله چې د چا دپاره دنیا کې د عمل کړی نو الله سبحانه وتعالی نه قبلوي که یو عمل هر څومره د فضیلت والا وي او د مولوي صاحب په منبر باندې دا خلص کړي شي چې دې کې دومره فضیلت دی او دا داسې وزني دی او په دې کې دا دی او دا دی او دا دی نت پکې خالص نو نت د الله دپاره نو دغه عمل هېڅ فایده نشته دغه عمل قبولیت ته نه رسېږي دغه عمل باندې انسان تقوا ته نه رسېږي هر څومره روژې دې ونیولې هر څومره په روژه کې دې نیک اعمال وکړل نیت دې درست نه دی نه په انسان متقي کېږي او نه الله سبحانه وتعالی ته قبولیت رسېږي نیت ډېره مهمه مسله ده زما عزتمنو نیت خالص کول د رمضان نه مخکې اوله د ټولو نه ضروري خبره داره ته چې څومره کې که صدقې خیرات هر عمل کې خپل نیت خالص کول خالص دې دپاره به نه وایي چې دا کار ځکه کومه دا خلک به څه وایي پلانی موجود و پلانی موجود نه و دا کار مې ونه کړ دا مې ونه کړل دا خبرې به ذهن نه وباسي خالص د الله د رضا په خاطر یا الله هر څه چې کوم خالص تا د رضا په خاطر یې کوم نو هله به هغه عمل یو وړوکی عمل به وي وړوکی عمل کله چې پکې تا نیت درست کړو او دا دې ویلي چې دا زه خالص د الله دپاره کوم الله سبحانه وتعالی پکې دومره برکات واچوي چې ته تصور هم نشي کولی کله چې انسان یو وړوکی عمل وي او خالص زړه دا وي چې خالص د الله د رضا په خاطر یې کوم هغه عمل الله سبحانه وتعالی خوبصورته کړي مزینه کړي فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي العمل اذا كان خالصا قبل واذا قبل رفع وی کله چې انسان په درست نیت باندې په خالص نیت باندې یو عمل وکړ نو هغه عمل قبول شي واذا قبل رفع او کله چې هغه عمل قبول شو نو هغه به بلندۍ او درجاتو ته ورسیږي بهترین عمل به وي د فضیلت والا عمل به وي حج عمره صدقه قرباني خیرات لوی عمل به وي لیکن د فاسد نیت د وجې نه هغه خراب شي د انسان نیت صحیح نه وي په نیت کې نورې خبرې ګرځي نو دې د وجې نه هغه بهترین عمل هغه د فضیلت والا عمل هغه خراب شي د رمضان مبارک میاشت په کوم انسان باندې راشي دا د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړي چې الله زه خوش نصیبه انسان یم چې زه ژوندی وم او په ما باندې د مبارکه میاشت راغله ځکه ډېره د خیر برکت میاشت ده الله پکې ډېرې فایدې کړي خصوصي انسانانو لپاره لیکن د رمضان د میاشتې برکات خیر فیوزات د هغه انسان ته حاصلېږي د کوم انسان چې نیت درست و نیت خالص و که نیت خالص نه و نیت درست نه د رمضان خیر او برکات حاصلېدل دا ممکن نه دي د وجې نه حذیفه رحمت الله علیه فرمایي یو تابعي دی هغه فرمایي 3 خصال ان کن فیک وی که 3 قسمه خصلتونه په انسان کې را پیدا شي 3 خبرې په تا کې موجود وي 3 صفات په ځان کې پیدا کړه 3 خصلتونه 3 خصال ان کن فیک که دا در کې موجود شول نو هغه څه فرمایي وی لم ينزل خيرا من السماء الا كان فيه نصيبا
د اسمان نه چې څومره خیر را نازلېږي، څومره برکات را نازلېږي، په هغې کې به ضرور ستا دپاره نصیب به دې ورکېږي. که درې خصلتونه دې ځان پیدا کړ، نو کوم اسماني خیر چې د اسمان نه راځي، خیر او برکات، په هغې کې به ضرور ستا دپاره حصه وي، ستا دپاره به برخه وي. هغه کوم شیان دي؟ نو یو هغه دا ذکر کړه چې یکونو عملک لله، هر عمل به ستا د الله دپاره وي. کله چې ستا هر عمل وړوکی عمل دی که لوی عمل دی، دا یې د الله دپاره و، د الله د راضي کولو دپاره و، د ریا پکې نه وه، شهرت پکې نه وه، او په دې خبره مې د عمل و چې زما رب باندې راضي شي، د الله د رضا په خاطر باندې زه دا کار کوم. نو هغه څه فرمایي؟ وایي اسمان نه چې کوم خیر را نازلېږي، په هغه خیر کې به ستا ضرور نصیب وي. الله به پکې ستا نصیب او قسمت ضرور پیدا کړي. فقط ته نیت دا جوړ کړه چې هر عمل زما د رب العالمین دپاره دی، بل هېڅ مقصد مې پکې نشته. یو یې دا ذکر کړی. بل یو فرمایي وتحب للناس ما تحب لنفسه. دویم کار هغه وایي دا خصلت ځان کې را پیدا کړه، دا صفت ځان کې را پیدا کړه. هر هغه شی چې د خپل ځان دپاره خوښوي، هغه د بل مسلمان دپاره خوښوه. نو اسمان نه چې کوم خیر را نازلېږي، په هغې کې به ستا دپاره حصه ضرور وي. الله دله مال درکړی دی، دولت دله درکړی دی، ته هم الله پیدا کړی دا مال دولت هم دله الله درکړی دی. په دې کې د الله بندګان محروم کوه مه، د الله په بندګانو باندې انفاق کوه، د الله په بندګانو باندې خرچ کوه. د الله څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي، دا د بل مسلمان دپاره هم خوښوه. اسمان چې کوم اسماني خیر راځي، الله به تا د هغې حقدار کړي. الله به پکې ستا نصیبه را پیدا کړي. دې اسمان نه بې حده زیات خیرونه نازلېږي، لیکن الله سبحانه وتعالی پکې د هغه انسان نصیب لیکي. کوم انسان چې د خپل ځان دپاره یو څه خوښوي، هغه د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. دا نه چې د خپل ځان دپاره هر څه خوښوم، لیکن د بل مسلمان دپاره نه خوښوم. د خپل ځان دپاره عزت خوښوي، نو د بل مسلمان عزت هم خیر ساته. د مشرانو عزت کوه. هر هغه څوک چې تا نه په عمر کې مشر دی، د هغې عزت کوه، احترام کوه. هر هغه څوک چې تا نه په عمر کې کشر دی، په هغه باندې شفقت کوه، مهرباني ورباندې کوه، سیده لار ورته وښیوه، په هغه باندې شفقت او مهرباني کوه. د آسماني خیر چې راځي، الله به تا د هغه خیر او د برکاتو حقدار کړي. او که چېرې دا صفت در کې موجود نه و، د الله بندګانو ته خیر رسولو صفت در کې موجود نه و، هغه څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي، هغه د بل چا دپاره نه خوښوي. نن سبا د مسلمانانو همدا کار دی. زړی دا دی چې زه په معاشره کې د هر چا نه مخکې یم، زما دې هر چا ښه وي، ما ته دې هېڅوک را ونه رسېږي، زما هر څه دې مقبول وي، لیکن د بل انسان دې هېڅ یو څیز مقبول نه وي او ښه نه وي، نه دې ما سره برابر وي. دا د مسلمانانو مسلماني دې حد ته را رسېدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه رحمت الله علیه څه فرمایي؟ وتحب للناس ما تحب لنفسه. څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي، هغه د بل مسلمان دپاره هم خوښ کړه. هیڅ هم نه کېږي. مختصر عمر دی، مرګ هغه هم راځي او تا هم راځي. هیڅ هم نه کېږي. نه ستا په رزق کې کموالی راځي، نه د بل مسلمان په رزق کې کموالی راځي. څومره چې دې وسه کېږي، د الله بندګانو ته خیر ور ورسوه. اسمان نه چې کوم خیر راځي، په هغه خیر کې به الله سبحانه وتعالی ستا نصیب او قسمت هم شامل کړي. دوه خبرې شو. د رمضان نه مخکې د استقبال رمضان دپاره الله ته توبه کول، د رمضان نه مخکې خپل نیت درست کول، نیت خالص کول. دا ضروري خبرې دي په استقبال د رمضان کې. درېیمه خبره د استقبال د رمضان دپاره، د رمضان د آمدګي دپاره او د رمضان د تیاري دپاره مسلمان نه څه کول پکار دي؟ خپل زړه پاکول د هر قسمه غلاظت نه، بغض، کینه، حسد، نفرت. دا د رمضان نه مخکې پاک پرېمینځل او په یو پاک زړه باندې د رمضان مقدسه میاشته ورداخلېدل. خپل زړه پاکول دا ضروري مسله ده د رمضان نه مخکې په استقبال د رمضان کې. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه سوال وشو، کیف تستقبلون رمضان؟ تاسو به د رمضان استقبال څنګه کوئ؟ تاسو په وخت کې به د رمضان استقبال څنګه کېده؟ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، ما كان احدنا يجرؤ على استقبال خلاله وفي قلبه مثقال ذره من حقد على اخيه المسلم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، کله چې به زموږ وخت کې د رمضان مبارکه میاشت راښکاره شوله، د رمضان میاشت به ولیدله شوله، نو موږ کې به یو مسلمان داسې موجود نه و چې هغه به د بل مسلمان ته د ذرې په مقدار باندې بغض، کینه، حسد دا به موجود نه و. زړونه به زموږ د رمضان نه مخکې دا پاک. خدای دې کړي چې 11 میاشتې به د چا سره هر څومره خفګان و، لیکن د رمضان میاشت چې به ولیدله شوله، هغه به هغه ته راشه ورته غاړې به وته. مخکې به زړونه پاکولو د رمضان نه مخکې. ولې په پاک زړه باندې رمضان ته داخلېدل. که زړه پاک نه و، غلاظت، بغض، کینه، حسد، نفرت، د مسلمان دپاره دسیسې وغیره، دا تمام شیان پکې موجود وو، نو د رمضان چې کوم خیر او برکت دی، دا انسان ته به نه نصیب کېږي. دا انسان ته
بیا نه نصیب کېږي. نو د رمضان نه مخکې خپلې سینې پاکول. فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي، هغه وی لم یدرک من عندنا من ادرک بکثرة الصیام والصلاة. وی زمونږ وخت کې چې کوم خلکو له دا خیر او برکات ورکړی شوی و، دا په دې وجه باندې نه ورکړی شوی چې هغې به ډېر لمونځونه کول، هغې به ډېرې روژې نیولې. د روژو د لمونځونو په وجه باندې هغې له خیر او برکات نه ورکړی شوی. د هغه خیر او برکت اصل راز دا و بسلامت صدورهم، چې د هغې سینې پاکې وي، د هغې په سینو کې بغض نو کینه او حسد نه وه. هغه خیر او برکت چې الله سبحانه وتعالی ورکړی د هغې وجه دا وه چې سینې پاکې وي. نتیجتا الله سبحانه وتعالی په هغې باندې د خیر او د برکت مهرباني ورباندې وکړه. زما عزتمندو، د رمضان نه مخکې خپل ځان قوي کول په ایمان باندې، خپل ځان قوي کول په قرآن باندې، په نیکو اعمالو باندې، خپل ځان قوي کول په کار خیر باندې او په عدل او په انصاف باندې. نو د رمضان نه مخکې څه شی ضروري دي؟ درېیمه خبره چې هغه انسان خپل زړه پاکي، د هر قسمه غلاظت نه، بغض، کینه، حسد، نفرت، دا تمام وغورځوي، ختم کول. دا د رمضان نه مخکې د استقبال رمضان دپاره درېیمه خبره. څلورم د هر مسلمان دپاره ضروري د استقبال رمضان دپاره هغه څه شی دی؟ تیاري او آمادګي. څلورم او اخري هغه دا دی د استقبال رمضان دپاره وخت دا محدود کول، خپل مصروفیات دا محدود کول. ځکه د رمضان په وجه باندې انسان ته نوې زندګي، نوې ژوند ورکولی کېږي. نو مسلمانانو ته پکار دی چې هغې دا خپل وخت دا محدود کړي، خپل مصروفیات دا محدود کړي او د رمضان مبارکې میاشتې لپاره وخت ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختو کې چې به کله رمضان قریب شو، نو د الله پیغمبر به وفرمیل چې تاسو په خپلو ماتحتو باندې کارونه کم کړئ. ماتح هغه چا ته ویل کېږي هغه څوک چې تا سره مزدوري کوي، تا سره په دکان کې کار کوي، په فابریکه کې در سره کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه کسان چې تاسو سره ماتحت دي او تاسو سره کارونه کوي، نو تاسو په هغې باندې کار کم کړئ. د دې د وجې نه چې د رمضان کې هغې ته د عبادت اساني وي او په رمضان کې هغې ته د روزو اساني وي. اوس هم په سعودي عربستان کې دا قانون شته. موږ خپل هم د دې نه دا فایده اخیستې ده وخت کله چې ما وکړې په ریاض کې. په سعودي کې دا قانون دی د رمضان مبارکه میاشت چې راشي، نو دولتي په هغې کې دا د دفتري چې کوم کارونه دي یا د شرکتونو کوم کارونه دي، نو دې کې 3 ساعته 4 ساعته تخفیف کوي فقط په رمضان کې. 3 ساعته 4 ساعته تخفیف کوي دې دپاره چې خلکو ته اساني وي په روزه کې او د عبادت دپاره. نو دا د مسلمان دپاره یو ضروري خبره ده چې په رمضان کې دا خپل کار، دا مصروفیت دا محدود کول د رمضان په خاطر باندې. د رمضان په تیاری کې او د رمضان په آمادګي کې دا هم ده چې انسان په دې شعبان کې خریداري وکړي، خوراک، څښاک، لباس، تمام شیونه دې مخکې نه برابر کړه. په رمضان کې بیا بېغمه د عبادت دپاره، په رمضان کې ځان دپاره یو تقسیم اوقات جوړول چې زه په دې وخت کې به کار کوم، په دې وخت کې به عبادت کوم، په دې وخت کې به د والدینو خدمت کوم، او په دې وخت کې به د افطاري خاص کر هغه بعضې زنانه داسې دي چې کور کې ډېرې زنانه وي، نو د یو بل سره کومک کېږي. لیکن اکثر داسې زنانه دي چې هغې سره څوک د کومک نه وي. هغه زنانه یوازې وي. د ماشومانو خدمت هم کوه، د خاوند خدمت هم کوه، د کور خدمت هم کوه. نو خاوندانو له پکار وي چې هغې سره هم د کور په کارونو کې مرسته وکړي. دغه شان په افطاري کې چې کوم دی خپل همسایګان شامل کړئ. دا بهترین اخلاق دی. کله چې تاسو خپله افطاري تیاروئ، نو که ستا همسایه مسلم دی او که غیر مسلم دی، په هغې باندې د افطاري مهرباني کوئ، دا احسان ورسره کوئ، او دا بهترین اخلاق دی د مسلمانانو. په خپل افطاري کې همسایګان ځان سره شامل کړئ. نو دا د مخکې نه پلان جوړول. که موږ سره پلان موجود وي، آمادګي را سره موجود وي، نو د رمضان میاشت به ښه وي. که یو انسان باندې پلان ورسره موجود نه دی، د رمضان دپاره تیاري نه ده نیولې، آمادګي نه ده نیولې، دا 4 خبرې چې موږ کومې ذکر کړلې، دې ته توجه نشته دی، او رمضان مبارکه میاشت راغله، نو څه به وشي؟ هسې عادتا رسما رواجا به روژه راشي او بېرته به تېره شي. کوم مقصد شو هغه مقصد به هم حاصل نه شي چې هغه تقوا ده. زموږ مسلمانان اکثر د رمضان کې دې ته ډېر متوجه وي، دا خوراک ته ډېر متوجه وي چې د خوراک کوم شی کم نه شي، د خوراک هر شی به ډېر برابر وي، دې لپاره ډېره توجه وي. مونځ فکر ورسره نه چې 5 وخته مونځ به څنګه شي، دا تراویح به څنګه شي، د قرآن عظیم الشان تلاوت به څنګه شي، د عبادتونه به څنګه شي، نه ټول فکر او سوچ د هغې په خوراک باندې وي. د رمضان دپاره 5 او آخري تیاري آمادګي دا ده چې تلیفون او تلویزیون خاموش کول. تلویزیون او تلیفون دا محدود کول. ولې که دا د محدود نه کړل او دې له د کم وخت ور نه کړ، نو په رمضان کې هېڅ قسم عبادت نشي کولی او د هغې نه فایده هم نشي اخیستلی. نو
نو دا ضروري خبره دي زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی به دې ما له هم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې موږ او تاسو ټول په صدق او په اخلاص باندې په دې څلورو خبرو باندې عمل وکړو او د رمضان او د استقبال رمضان لپاره موږ او تاسو عملي او تیاری ونیسو. یو ضروري اعلان هغه دا دی